د طالبانو لپاره دوه په زړه پورې راپورونه. سلامونه قدرمن لیدونکو، ښه راغلاست درته وایم. ټام ویسټ د طالبانو پر ضد د یو کار ملاتړ نه کوو. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازي ویلي امریکا د طالبانو پر ضد له کومې وسلوالې مبارزې ملاتړ نه کوي. د امریکا د سولې انسټیټیوټ ګډونوالو ته په وینا کې توماس ویسټ ټینګار کړی چې د امریکا پالیسي له طالبانو سره تعامل او د دوی بدلون دی. دغه امریکایي ډیپلوماټ په دې اړه ویلي چې امریکا به له طالبانو سره کټ مټ هغه تېروتنه بیا تکرار نه کړي چې په 2001 کال کې له نور سره د واک په نه شریکولو کې کړې وه. نوموړي په خپلو خبرو کې ډېر د افغانستان پر وضعیت راڅرخېدلی دی. توماس ویسټ د افغانستان سیاسي اقتصادي وضعیت ته په کتو ویلي چې امریکا د اسلامي امارت په وړاندې د کومې وسلوالې مبارزې د ملاتړ اراده نه لري. هغه ټینګار کړی چې د امریکا تګلاره له طالبانو سره تعامل او د هغوی بدلون دی. دی وایي امریکا د طالبانو په وړاندې د وسلوالې مبارزې ملاتړ نه کوي. موږ غواړو چې یو سوله ییز هیواد ووینو او ملاتړ وکړو چې بیا به هیڅ کله د هغو تروریستانو لپاره پټنځای نه وي چې امریکا متحدینو یا نور هیوادونو ته ګواښ وي او د خپلو ټولو خلکو حقونه خوندي کړي. دوهم راپور: امریکا د افغانستان بندي پیسې خلاص کړي. امریکا داسې لاره لټوو چې د افغانانو پانګه بیرته دوی ته ورکړو. په قطر کې د امریکا د سفارت چارلز زافیر جانسن وایي چې امریکا داسې لاره لټوي چې د افغانانو پانګه بیرته دوی ته وروګرځوي. د بهرنیو چارو وزارت خبرپاڼې له مخې دغه وزارت سرپرست تېره ورځ په دوحه کې د اروپایي هیوادونو او د امریکا له استازو سره په بشردوستانه مرستو او د کنګل شویو پانګونو پر بشپړ آزادولو بحث کړی. د امریکا د سفارت چارلز زافیر جانسن ویلي چې افغانستان کنګل شویو پانګې په اړه د بایډن خبرې ناسمې تعبیر شوي دي. د ډاډ ورکړی چې د افغانستان ترڅنګ درېږي او هڅه کوي د افغانستان پانګه بیرته دغه هیواد ته وروګرځوي. د ویډیو له کتلو مو ډېره مننه. تر بیا او بل ویډیو د الله په امان.